پاکستان کې ډیرو سیاستمدارانو خپل ځانونه د لاسه ورکړل. مطلب نو شو زموږ ملګری ریحان زیب خان چې ډېر تکړه او پیاوړی غږ د پاکستان تحریک ګوند هغه هم لاړې. داسې نور یو شمېر نومونه که واخیستل شي کمه ده. تاسو نه بوږنېږئ که پاکستان کې سیاست کوئ نو ستاسو ته هم ګواښ پېښېدی شي؟ نه الحمدلله دا فرست ډے نه زما هندوستان ټي وي والو تپوس کول چې تاسو یېرېږئ نه. ما هغې ټایم کې هم دا خبر کړی، اوس هم دا خبره کوم چې ما ډېر ځان سیف فیل کول دلته کې. لکه ما ته به داسې لګېده چې زه روانه یم، زما ارد ګرد زما ټول دا پښتانه رونه دي او د پښتنو دا وي که هغوی لکه پروټیکټ کړي خپل کور، خپل مطلب خپل فیملی. لکه زه دلته کې پوره مطلب ما فیل سیف کوم، ما ته نه لګېده چې ما ته څه خطره شته یا هېڅ هم داسې. زه د ټوپک په حق کې نه یم، زه د قلم خبرې هر چاته کوم. مال قلم په لاس کې راکا، زه په تقدیر د راروان نسل لیکم. قدرمنو کتونکو، دا د پښتنو او د بونیر ملالۍ ډیره محترمه اغلې ډاکټر سویرا پرکاش چې تاسو یې خبرې واورېدلې. دا خپرونه پای ته رسي چېرته چې میخا د وادو بریالي اوسئ. بیا هم ستاسې نه مننه ګېډه ګېډه چې وخت مو راکړ، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. ثانک یو. مننه.